السلام علیکم ملګرو، امید دی چې راته روغ او جوړ به وئ. د انګلیسي زده کړې پروګرام ته یو ځل بیا درته هرکلی وایم. دوستانو، نن مې ستاسو لپاره یو ځل بیا د انګلیسي هغه مهمې جملې کومې چې په ورځني ژوند کې بیخي زیات استعمالیږي ستاسو لپاره مې راوړي دي. نو راځو ښه دوستانو په جملو باندې پیل کوو. لومړۍ جمله کومه چې بیخي زیاته د استعمال وړ ده: Can you speak English? Can you speak English? کولای شئ په انګلیسي خبرې وکړئ. Can you speak English? کولای شئ په انګلیسي خبرې وکړئ. ځواب کې Yes, I can, but not very well. Yes, I can, but not very well. هو کولای شم خو ډېرې ښې نه. هو کولای شم خو ډېرې ښې نه. بله جمله دوستانو: You are very happy today. You are very happy today. نن ورځ ډېر خوشحال یې. You are very happy today. بله جمله: I don't know. I don't know. زه نه پوهیږم. I don't know. زه نه پوهیږم. دوستانو، دغه ځای کې د نو سره کې راغلی ده. کې دا کې چې ده دا خاموشه ده، دا به نه لوستل کېږي. څه مطلب تلفظ کې به تاسو دغه نه لولئ. I don't know. زه نه پوهیږم. I live in the village. I live in the village. زه په کلي کې اوسیږم. زه په کلي کې اوسیږم. I'm very busy today. I'm very busy today. نن ډېر مصروف یم. I'm very busy today. نن ډېر مصروف یم. یو ځل بیا له سره فکر ورته کوئ. Can you speak English? Can you speak English? کولای شئ په انګلیسي خبرې وکړئ. دوستانو، دغه ځای کې تاسو کولای شئ چې د انګلیسي پر ځای نوره ژبې هم ور واچوئ. مثال مونږ وایو چې Can you speak Pashto? Can you speak Dari? Can you speak Arabic? همدا قسم نور چې کومه ژبه مو خوښه وي، فقط د انګلیش په ځای تاسو همغه ژبه ور بدلوئ. دلته نور همدغه جمله وایئ. اسانه خبره ده. Yes, I can, but not very well. Yes, I can, but not very well. هو خبرې خو ورباندې کولی شم، خو ښې نه ډېرې. هو کولی شم خو ډېرې ښې نه. خو که چېرته دلته ستاسو ځواب دغه وي چې نه زه ښې خبرې ورباندې کولی شم، بیا به داسې ووایئ چې Yes, I can very well. You are very happy today. You are very happy today. نن ورځ ډېر خوشحال یې. I don't know. I don't know. زه نه پوهیږم. I don't know. زه نه پوهیږم. I live in the village. I live in the village. زه په کلي کې اوسیږم. زه په کلي کې اوسیږم. I'm very busy today. I'm very busy today. نن ډېر مصروف یم. نن ډېر مصروف یم. دوستانو، داس به همدغه ځای بس کوو. خدای دې وکړي چې تاسو ته مفید تمام شوی وي. او که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو سره لایک کړئ او له نورو دوستانو سره شریکه کړئ. او دوستانو، زموږ یوټیوب چینل ULD ټیچر د سره سبسکرایب کړئ، تر څو کوم وخت چې موږ یوه نوې ویډیو اپلوډ کوو تاسو ته په اسانۍ سره در رسیږي. او دوستانو، که چېرته غواړئ چې زموږ نورو کورسونو ته لاسرسی پیدا کړئ، نو د همدغه ویډیو د پای ته رسیدنې په وخت کې د ویډیو په سکرین باندې تاسو ته زموږ د نورو ویډیوګانو د انګلیسي زده کړې کومې ویډیوګانې چې د هغې کورس تاسو ته راښکاره کېږي، نو تاسو له همغه ځایه کولی شئ په اسانۍ سره مراجعه ورته وکړئ. تر بیا د الله په امان ښه وخت ولرئ.